د ولسمشر ویاند مرتضوي وایي د خر شیدې مې نه دي څښلې، کچالو خوړلو سیاست ته راوستی یم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي چې ډیر وخت د حکومت د منتقدینو د ټوکو ټکالو او همتون د نیوکو هدف وي، په یوه تفریحي خپرونه کې خپله هم له ټوکو ټکې خبرې وکړې. نوموړي د اتلو تلویزیون د شبکې خنده طنزیه ډلې په یوه اختریزه خپرونه کې میلمه و. له شاه حسین مرتضوي څخه په دغه خپرونه کې وپوښتل شول چې سیاست ته یې څنګه مخه کړې ده. هغې په ځواب کې د یوه ایراني لیکوال خبره نقل کول کړه چې ویلې و یو وخت مې خور مریضه وه، چا ویل د خره شیدې ورکړې ښه کېږي. زه مور د خره شیدو پسې یو ګاونډي کره ولېږلم. لاره کې مې وویل که د خره شیدې دومره ګټورې وي راځه خپله یې وڅښه. وایي ومې څښلې او له همغه ورځې وروسته سیاست ته راغلم. د ولسمشر د ویاند مرستیال له دغه کیسې وروسته وایي ما د خره شیدې نه دي څښلې، کچالو مې زیات خوړه، په همدې کچالو مې سیاست ته مخه کړه. شاه حسین مرتضوي یو مهال د خبریالانو د ستونزو اړوند په یو بحث کې پر دوی توندې نیوکې وکړې. هغه وویل اوس اکثره کچالو خرڅوونکي هم خبریالان شوي. له دغې خبرې وروسته د هغه مخالفینو پردو د کچالو خرڅوونکو له توهین تور پورې کړ. ځینو خو لا وویل چې مرتضوي کچالو زیات خوړلي او له همدې وجې د کچالو نوم په خوله و. تر دې وروسته د مرتضوي له نوم سره د کچالو نوم وتړل شو او ډېر ځله ورته د ټوکو او توهین دواړو پر وخت مخالفینو د کچالو نوم ورپورې کړ. په دغه مرکه کې مرتضوي په شوخۍ سره د ولسمشرۍ پر نوماند محمد حکیم تورسن هم کنایوي نیوکې وکړې. هغه د ځینو پوښتنو په ځواب کې وویل چې حافظه مې کار نه کوي ځکه چې انځر او شیدې مې نه دي خوړلې. حکیم تورسن په یوه مرکه کې ولسمشر غني ته توصیه کړې وه چې انځر له شیدو سره وخوري څو حافظه یې ښه شي. مرتضوي وپوښتل شو چې ولې په دومره خلکو کې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د ټوکو او نیوکو هدف وي. ځواب یې دا و چې دوی مظلوم لیدلی او د ټولو پرې ښه په اسانه زړه یخېدی شي. د روژې په اړه وایي چې وزن یې ورسره کم شوی نه بلکې لا زیات شوی. د شبکې خنده ډله له مرتضوي څخه په دغه مرکه کې پوښتي چې آیا د ولسمشر د غوسې پر وخت کوم کار پسې منډې وهلې او یا لوېدلی که نه. هغه په خندا ورته وایي چې نه ولسمشر ورته غوسه شوی او نه د منډې وهلې او لوېدلی دی. د ولسمشر د مرستیال میاند وایي یوه مېرمنه دوه جونې او دوه زامن لري. دې په دې اړه چې مینه یې کړې که نه وایي که چا د عشق مزه نه وي څکلې له دې دنیا ثواب ورسره نشي وړی. تاسو د ولسمشر د ویاند د دغو خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.